سنان غږ مې اورې؟ سنان سلطانه تاسو ښه یاست؟ زه ښه یم سنان، ټپي شوې ده، زر کوه ګاټه یې راوړه. هله امر په ځای کېږي سلطان. تېروتنه مه کوه، هغه له تا سره مینه لري خو اوس مجبوره ده ځکه اوس د سلطان خاصه کسه ده. سمه ده، خو دا کار یې ما پورې اړه نه لري. کېږي ځکه هغه سفیر مانای ته لیکلی وه. سلام، ته څه وایې ظفره؟ ستاسو جاسوس یم. د دې په ځای چې د سلطان ژوند وژغوري، خپل ژوند یې په قمار واړو. په دې پوه شوئ چې هغه خاین څوک و؟ څه کاره وه؟ سلطانه هم دومره پوه شو چې نوم یې یورګي دی. داسې ښکاري چې د رومیانو له ډلې دی. موسی په دې اړه خپله څېړنې پیل کړې دي سلطان. ښه ده نامیک پاشا، د دې کار تر شا چې د هر چا لاس وي هغه باید پیدا کړي. هغه ستا دنده ده، هغه به ژوندی راولي. رایې وله چې په خپل لاسونو سزا ورکړم. امرم په ځای کېږي سلطان. یو کس لټوم، نوم یې یورګي دی. په دې نوم خو دلته ډېر کسان دی، کوم یو دی خو د دې کس په ملا کې د چاړه یو نښان لیدل کېږي. زیړ ویښتان او اوږده بریتان لري. یعنې چې په ملا کې د چاقو نښه ده او په غاړه کې هم دا و، یعنې هم دی په غاړه وي. شاته یې نوم لیکل شوی دی. ته لیونی یورګی یادوې؟ ته له هغه سره څه کار لرې پاچا؟ هغه لوده دی، ټولو ته یې بازي ورکړه. خبره دا ده کوم معلومات چې غواړم رایې که. زم دلته له چا سره کار نه لرم او زم. دې ځای سره کار نه لري ها؟ خو په دې پوه شه چې له دې ځای ژوندی وتل د یوازې زما په لاس کې ده. په دې خبره باید پوه شي ښاغلی موسی، جوړه کول اسانه دي. ته که زما غوښتنه ومنې زه به د یورګي لیوني ځای درته وښیم.